الله پاک اسمان ته وایي او ځمکې ته وایي او غرونو ته وایي چې یو ذمهداري در کوم دا به پوره کوې که پوره کړه نو جنت او که پوره نه کړه نو دوزخ نو الله چې په ذمهداري اچوي نو د هغې طاقت به ورکوي ابا هغه ذمهداري وي چې هغه دا درې واړه پوره کولی شي هغه څه ذمهداري ده هغه الله ته پته ده چې څه شی فابین ان یحملنها هغې وی الله دا کار نشو کولی موږ نشو پوره کولی دغه ذمهداري ولې پته نه لګي که پوره نه کړو نو ستا د عذاب سره خو څه شی سم نه دی بیا بس دغسې ښه یو چې دا څنګه دې پیدا کړي او چې دا کومه ډیوټي دې راته حواله کړې ده بس دغه کافي ده خدای د دې نه زیاته بله ذمهداري نشو پوره کولی اسمان دا ذمهداري ده چې یو چت دی او بغیر د ستنو ټینګ دی بس دا کافي ده الله د ځمکې خپلې ذمهدارۍ دي چې زه به دا بوټې زرغونومه اوبه به جذب کومه او دا او دا او دا د ځمکه کې چې کوم صلاحیتونه دي یا په غرونو کې کوم دي بس الله چې دا د کوم راکړي دي دا کافي دی دا ذمهداري د دې هر څه نه پس بله وه ځکه اسمان جوړ ځمکه پیدا وه غرونه پیدا و نو د اسمان او د ځمکې او د غرونو کې چې الله کوم صفتونه پیدا کړي دي او کوم کار ته الیا خو خامخا دی دا د هغې نه علاوه ذمهداري ده هغې به نشو کولی الله په انسان دا ذمهداري ور واچوله انسانه ته مې پیدا کړی تاکې خپل صفتونه د کتو شته د اورېدو شته د ژبې شته د ګرځېدو شته د هغې نه علاوه یو ذمهداري در باندې اچوم که هغه دې پوره کړه نو جنتونه دی او که دې پوره نه کړه نو عذابونه دي انسان سینه وډبوله بلکل الله تیار بلکل تیار را واچوه را باندې دا ذمهداري الله وی انه کان ظلوما جهولا ناپوه او بېوقوف او په ځان یې زیاتې او کوسې پوره کولی نه شي هغه ذمهداري د الله احکام اورېدل په هغې عمل کول دي هغه ذمهداري د الله کتابونه او په هغې عمل کول دي هغه ذمهداري د الله د پیغمبرانو تابعداري کول دي اوس یې نشي کولی آسان کړیم دی ورته الله دا نه چې ګران کړی دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر انسان ته هغه ذمهداري الله ورکړې ده چې د هغه په وس کې ده د وس نه بار نه ده د وس لاندې د هغه ذمهداري څوک نشي پوره کولی امانت څه ته وایي امانت دې ته نه وایي یو خو زموږ د پښتنو امانت دی چاله پیسې ورکړي وایي دا به تا سره پرتې وي ماله به بیا راکړې دې ته عربی کې ودیعت وایي دم د ذمهدارۍ لاندې راځي ذمهداري امانت د عربی یو عام لفظ د ذمهدارۍ ته وایي چې چا سره د چا حق دی و هغه حق پوره ورکړي دې ته وایي د سترګو یو ذمهداري ده نو یو مثال در کوم چې ته به په ګناه کې نه استعمالېږي ته به په نیکۍ کې استعمالېږي په ژبې یو ذمهداري ده چې ته به دروغ نه وایې غیبت به نه کوې په رښتیو کې به استعمالېږي په لاسونو خپو یو ذمهداري ده چې ته به ګناه کې نه استعمالېږي ته به په نیکو کې استعمالېږي دا ذمهداري شو په دوکاندار یو ذمهداري ده چې د تاله پیسې درکم چې ماله د پلانکې شی راکړه نو چې کم زه غواړم هغه به راکې که در سره نه وی نشته 2 نمبر به نه راکې د جاپاني شي په ځای به راله د چین او د پاکستان شی نه راکې ګډې والا شی به نه راکې او که دې راکړه نو دا ذمهداري نه ده دا ګناه ده حضور پاک فرمایي رسول الله مبارک په هر چا ذمهداري ده یو سړی یې لېږلی د زکات عامل وې زکات راغونډ کا اچراغ رسول الله مبارک ورسره احتساب وکړو د احتساب بالکل د پیغمبر د حدیثو نه ثابت دی چې د عمالو سره امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب خوده دی چې باب محاسبه العمال چې بادشاہ کم خلق مقرر کړي دي هغوی سره به دا بادشاہ حساب کتاب کوي زمونږ په پاکستان کې شته د احتساب ادارې شته د انټي کرپشن وغیرہ ادارې زمونږ په پاکستان کې شته کاش چې دوی د الله د رضا دپاره صحیح کار کولی اسبب
بالکل په حدیث کې دا ثابته ده خو څنګه وا پیغمبر د خپل مرګري سره احتساب کوي امام بخاری باب خدي چې راغی وته وی زکات ته وروړو وی راشي حساب کتاب وکا هغه وی دا مې دا د بیت المال زکات ته راغون کړي مې دي وهذا اهدی الیا دا خلق مال په توفه کې را کړي ډاله خلق را کړي دا بس رسول الله مبارک منبر ته وخته او غوسه شو وی زبا یو سړی زکات لګم عمل لبلګم چې غراشي نو هغه به وی دا تاسو دې د بیت المال او دا زما دې ماته هدیه ده الله جلس فی بیت ابیه و امه دې به د پلار او د مور په کور کې ناستو چې د طبيعه چا هدیه راوړل او کنه راوړل دا هدیه د صدا وجنه ته ملو شوی دا خو چانه به زکات کم غشتي کړي یا برته په زکات کې خشي نه غشتي بیکار شی به غشتي کنه یو فائدہ به یو سړی ته رسولي زکه ډاله درکړه اسه ډاله ولې درکې او بیا حضور پاک او فرمایل وې کچا یو اوخه د بیت المال غلا کې یو اوخ د قیامت پر ورځ به پدی وګه د پاسه د اوخ سوري او چغه به وي کچا یو غوا یا غوی د بیت المال په مال کې د مسلمانانو غلا ک نو اغوی به پوګي او چغه به وي کچا ګډه چيله غلا کړه ابه پوګي او چغه به وي کچا یو ټوکړه رومال غلا ک ابه د جنډې په شان پوګه باندې رپیږي او ماته بچغه وي یا محمد یا محمد یا محمد صلی الله علیه وسلم اے پیغمبر بچ میں کا زبوتم چې ولی ما دین نو در رسول اوس بزمم د حکم برانو په وګو سپراتی غوا او میخه خو معمولی شی دی اوخ په بڑا کول خودی داړو سخکاری دی اوس خودی د کربونو پیسې والی دی وای اغه ملک لوټ ک په خدای قسم غریب خیر تناسته دا دولت به په وګو پرته ظالمانو قومم لوټ ک اے ظالمانو د یتیمانو مالونه مخړل اے ظالمانو د کونډو مالونه مخړل اے ظالمانو د ګوډمارانو او د یتیمانانو مال مخړل اے ظالمانو د غریبانو خزو چې په پردو کوڅو کې خدمت کوي دا غوي حقونه مخړل د خدای نو یریږي څکوي مافیا دا چې کم د چینو سٹور والا دی او چینه پټي او غیبی چې خګران شي اوړه پټي او غنم ایګدي چې خګران شي چې دا مسلمان په خغر کما او د دنیا سامان خوندې کوي احتکار کوي ظالمان ظلم کوي چې دا خټ پټ کما پستورونو کې دما یو توي مخرصه بلبل توي دا میلاو مخرصه چینی والا د لسو میلیونو چینی بوالی یو کس د نور لسو میلیونو چینی به بل والی د شلو می چینی به هغه بل والی اب پستورونو کې بند پراتی دا خرص نه کې صبر کوا چې چینی خګران شي بیا به خرصو ظلم دې کنه دې دا خیانت دې مسلمان سره کنه دې کوم جاړو یو چې دی بل داغه ظالم راځي او رسول الله مبارک فرمایي ده نه حجاج ابن یوسف ظلم کا ظلم نو شکایت وتاو شو چې ته ظلم کې ته زیات شکایت شو حضرت انس تا وی حجاج ډیر ظلمونه شروع کړی دي وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو ورېدلې دي چې زمانہ رو زمانہ لري کېږي زمانہ لري کېږي یو نه پس بل ظالم راځي بل نه پس بل ظالم راځي یو په یو بخي او بل په بل بخي ما تابلو زما یو دوست کاروبار دی وی مولوی صاحب زما یو شریکوال دی او دواره تکوه چې خطاوان نم خدای بچ کی ما دیره کې وی هغه ته خو مې غوونه کو بیا مې وته وې مې ته خو بلا سامان خرڅه نو تاوان د کیمرا دي خامخا بل شل روپے ګټه وې نه کنه وې زه خو ګټه باندې خرڅ کم خو چې بیا علم په هغه پیسو نه کی شی والم لشل روپے ګټه مو کم پکې خو چې بیا زم دکان ته نو هغه پیسو باندې غشي نه کیږي دا غینه په ګرانه به علما په خوا به بجټ کې شي ګرانه ده الکه بجټ ته نو شي ګران شو ورشه دارو والا ورشه کنه داروغان چې کوم دکانداران در باندې خرڅي چې نن په 1500 روپے پلتا والے نو چې بیا ور دې نو په 600 والے نو چې بیا ور دې نو په زر والے نو چې بیا ور دې نو په 1500 والے خدای خبر ملک کی حکومت شتاو که نشتا
خدای خبر چې دا حکمران طبقه ظالمان د خدای نه یریږي که نه یریږي، خو چې هغه خلک چې خدای ته په مانځه نه ودرېږي په جومات کې، او هغه خلک چې هغوی له قل هو الله احد صورت نه ورځي، هغه ستا ملک څه ټیک کړي مړه. موږ هم داسې ښیو، هم دې خلکو له موږ ګوټونه ورکو، هم دې خلکو له موږ په جنډې په کورونو لګولې دي، هم دې خلکو له موږ منډې تنډې په کوڅو کې شروع کړې دي، د دې خلکو په سر موږ جګړې کوو یو بل سره، د دې خلکو په سر موږ مولیان کنځو، د دې خلکو په سر باندې موږ لګیا یو او یو بل سره دشمنۍ جوړو. خدای ته به د قیامت پر ورځ پیش کېږو ټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي کل لحم هر غوښه چې د حرامو نه زرغونه شي نبتت من سحت فالنار اولی بها، د دې ځای اور دی بل ځای نه دی. په اربونو نه نو په کربونو نه نو بې شمېره پیسه دې وګټله د خدای ظالمه، بس یې که که نه غریب دې تباه برباد کړه. امانت کم دی، خیانت په هر ځای کې روان دی. دکاندار نه چې ورشي که نه حکومت نه به څه ګیله وکړي، زه حکومت نه ګیله کومه، د حکومت د سرکار نه ګیله کومه، دا بازار کې ټماټر والا سره څه وکړم، دا په ګاډۍ کې خرڅوي، برې خشتې ښودي لاندې څښاپه دي، هغه الوګانو والا سره څه وکړم، په ګاډۍ کې لګیا دي خرڅوي، برې خشتې ښودي لاندې ټول ګندې ښودي، ګوړې والا سره څه وکړم چې په پور کې چینی ورچوي او رنګ کاټ پکې اچوي، نه اچوي پکې د رنګ دپاره. ما ته یو سړي وي یاره صاحب بانډۍ والا مجبوروي، هغه وایي چې رنګ کاټ هم نه اچولې نو مه راوړه، وی راته وایي چې رنګ کاټ اچوه، او مې منډۍ والا به تا ته وایي چې دوزخ ته به ځې نو زه به دې بچ کوم، تا دوزخ نه بچ کولی شي؟ ما اچوه سوډه موډه که اچې دې دپاره چې هغه دغه راوچت کړي، خیرې راوچت کړي، صحیح ده رنګ کاټ ولې اچوي. او داسې خلک هم شته د ګوړې خرڅولو والا، وایي مولوي صاحب زه رنګ کاټ نه اچوم، ما ته پلین خلک ولاړ چې ما باندې ګوړه خرڅوه، زما ګوړه په خپل پټي کې دننه خرڅېږي، منډۍ ته نه ځي، د نورو نه په ښه ریټ خرڅېږي. خو زموږ په خدای یقین نشته چې روزي رسان الله دی. خیانت بالکل ګناه، پردي مال ته سترګې مه کولاوهه، بندې کا او الله نه ویرېږه. دا وایي چې روزي په دې کې نه ده چې ځکه نن ماله چته یو څو کسان به په ټول پاکستان کې او په ټول ملک کې او په ټول کلي کې چې هغې به سوچه شی خرڅوي، دی ماله سوچه چی پیدا کړی، یو څو کسان به چې هغې سره به دی سوچه مساله پیدا کړی که یو څو کسان به چې هغه به سوچه مساله خرڅوي در باندې. دی که نه سوچه سرکه پیدا کړی که نه، دا سرکه په څو بوتل دی؟ په 20 روپۍ. وای د نر بچیا په 20 روپۍ د سرکې بوتل، دا د څه نه جوړه شوې ده؟ د انګورو نه. ځکه نه ته د 500 انګور راوړه چې دونه اوبه تېوتي، د 1000 روپو د انګورو نه هم دومره اوبه نوځي چې دا څومره بوتل تا ډک کړی دی په 20 روپۍ خرڅوي، دا سرکه ده. جمدې کور کمان په څو دی، اوړه کړی په څو دی، زه دې پوره اندازه ده. جمدې ګران دی او اوړه کړی ارزان دی. هلکه په کار خو دا دی چې اوړه کړی ګران دي، ولې په هغې خرچه شوې ده، په هغه میده شوې دی، نه هغه ارزان دی دا اوړه کړی، او جمدې ګران نو هغې کې مال دی که نه، هغې کې د خښتې مخته اوړه کړي دي که نو دوکاندار نه مې زیره اخېسته صاحبه، نو چې رالی راواخېسته نو ما وې دا زیره مه راکړه، مړه هغه خوشبویه راکړه، ما ته وی دا د پرته ده، دا نه خرڅوم پتا او په چیم نه خرڅومه. مې ولې څه لرې ساتلی داسې خوشبویې وکړه، مې د خدای ظالمه دا راکړه، وی دا نه پتا خرڅوم نه په بل چا، صرف نمونې له مې ساتلې ده. د خدای ظالمه نمونې له ساتلې نو خرڅه که که نه، وی دا د اسونو او د خرو خاشڼه دی، وی ایسنس یې پیچولی دی، ایسنس دا زیره یا د پشانت خوشبویی که یا پی د پاسه اچولی دی، نو د خرو او د اسونو خاشونه در باندې خرڅوي. ځکه نه سوچه پیماله پیدا کړی که وړاندې شو ورپسې. پخوا به موږ وی اوبه پکې اچوي، اوبه او چې چا نه به م اخېستله لکه دې پیو کې خو دې اوبه اچولې دي، وی ولې اوبه پلیتې دي څه؟ مې زه خو پې غسل نه کوم او دس نه کوم، خو اوبه خو ما کره کور شته که نه. وی په خدای قسم که ما پکې اوبه اچولې دی، په خدای قسم. یو زنانه وه خدای دې اوس وبخي،
وی ما خدای واکه ما پکې اوبه اچولې دي. نو کور مې وی تاسو وایئ چې اوبو کې پیو کې اوبه دي، هغې یو قسم وخوړي دا ټیک وی وی دا په پیو کې اوبه نه اچي، دا په اوبو کې پی اچوي. لاول په بالټي کې اوبه ور واچوي نو د پاسه پې میخلی شي. مونږ به هغې پورې خندل پیو کې اوبه پیو کې اوبه پیو کې اوبه پیو کې اوبه. اوس پرېږده وه هغه اوبه خو لا بیا هم پاکې دي، ګناه خدای وکړه خو پاکې دي. اوس خو کیمیکلونه پې جوړوي. لاړ شي او د 50 روپو کیمیکل راوړي او په هغې کې اوبه واچي او خیر ټینګ کي. وایي د پلانکي پیسې هم ټینګ دي، مې چې کولمو ته دې ورسي نو پته به راته ولګي. سار چې اودسماتي ته کښېنې د هغه ټینګو پیو پته به راته ولګي، ډرار ده نه وباسي. ټینګ دي ښه ټینګ. حل دا د ډبو پی وایي دا د ډبو دی وایي. نو ما ته چا ویډیو وښوله یا صاحبه ویډیو توبه کور مې وې که د ډبو د پیو نوم هم واخېسته نو ښه به دی. د ډبو پی څومره ښایسته ډبې دي او پلاسټک دی او صاحبه په دوکان کې پرتي او دا څومره ټینګ دي صاحبه او یې کوچ تی وځي د ډبو د هغه پی نو سوچه غوړي تی وځي نو وځي به دی نه د ټول مړه څاروي مړې غواګانې د مړو غواګانو کولمې د هغې لرې پکې ورچوي او دا په دې مشینې شاربي او شاربي او شاربي او چې کوم په لارو کوڅو کې مرداري دی هغه ټولې مردارې پکې ورچوي او ډل پکې د اسخا ډلونه پکې ورولي او په مشینې میده کوي میده کوي میده کوي او بیا پکې دا نایټریټ خور اچوي دا یوري او نایټریټ خدای چې دا پکې څه چل کوي دا پکې اچوي او بیا هلته پلانټ لګېدلی دی هغې صفا کوي او ښه مزېدار سوچه پیتې بار وځي په ډبو کې اچوي او ستا میلمه راغلی دی چې دودپتي وله پخه که دودپتي پخه که چې سبا وله اینه ټکو سترېږي ټوله بیماری د سره وجې نه دي دا د کینسر بیماری او د اینې بیماری او د کولمو بیماری خو دغه ګندونه خورو که نه وی دې کې غوړي دي غوړي به دی چې مرداره خری پکې اچولې د مردارې خرې کولمې پکې اچولې دي او د مردارې خرې هغه لرې پکې اچولې دي. دا مسلمان به څه وایي دی به وایي ما نن دونه پیسې وګټلې ما نن او په هغې حج لځي په دې پیسو حج لازمه صاحبه عمرې رمضان کې عمرې لازمه اعتکاف کومه وایي ستا په خېټه چاړو منډم تا خدای غرق او تباه که مسلمان دی غرق که خوار شي مسلمان دی تباه که عمرې لځې ته په عمره به خلی کېږي نه جي عمرې لازم او حج لازم 0 میټر به راځم لکه ګاډی چې د کپنۍ راوباسي که نه 0 میټر به راځم پته به راته ولګي خو چې قبر ته لاړ شي زما والد صاحب دی خدای پاک وبخښي خو کله خوشطبي کوله وایي چې قبر ته لاړ شي که نه وایي دا ښه مضبوط بازوګان او سرخي خپې درته یې ښودې دي وایي په دې به دې ډبای دا خو دنیا ده پکې ازاد ګرده خیانت ګناه ظلم او نن ټوله دنیا په خیانت روانه ده خفه کېږې ما موږ هم په خیانت روان یو خو چې د چا څومره وسې پسې نښته دی پکې پمپونو والا ته دی وګوره مړه اصل ته ورشه که نه هغه ته به په بوتل کې راله 5 لیټره واچوه دله نه اچوي ولې بوتل کې پته لري دا پیسو باندې به دا خلک څه کوي ما پرون هم طالبانو ته مې په دې پیسو خلک څه کوي دا به خوري که دې کې به تولیک ډکوي نو سملي به پې او که بالغ پسې ډکوي نو سملي به پې نو دې سپېره بچو خو دومره مال ګټلی دی چې د دوی هم کېږي د زامنو بچو یې هم کېږي د نوسو یې هم کېږي د کړوسو یې هم کېږي دا باقي چا له ګټي دا هغه چا له ګټي چې نه به یې دې ویني نو به هغه ویني او که ورته وایي چې دا غریب دی په ګاونډ کې مونږ د لوږې مړه شو خدای د لوږې مړ کړه خیانتګره ظالمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیانت ډېر زه به راته یو عجیبه خبره وکړم کله چې رسول الله مبارک هجرت کو د مدینې او د مکې نه وته نو د مکې نه به لا څوک وځي او بیا د دواړو جهان مبارک سردار چې وته د مکې مکرمې هغه مکه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده هغه بیت الله چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی هغه بیت الله چې آدم علیه السلام جوړ کړی دی حجر اسود دی صفا ده مروه ده زمزم دی مقدس ځای دی د پلار نیکه وطن دی او خلقو سې پکې کړی دی
خو د ظالمانو کافرانو د وجې نه چې ظلم کول د مکې نه وځي. غار ثور کې 3 شپې وکړلې. دا هجرت واقع به راته یو وخت چېرته ووایم انشاءالله. نو چې کله روان شو که نه، نو حضرت ابوبکر صدیق وی رسول الله مبارک به مکې ته کتل او اوښکې قطار روانې دي. ما اطیبک من بلد، څه خوشبویه ښارې ای مکې، څه ښکلې ښارې. بار بار به د مکې دیوالونو ته کتل او د مکې غرونو ته به کتل. ولې چې مدینې ته ځي 450 کیلومیټر مزل دی، څه پته لګي چې بیا به راشم او که به را نشم. خپل وطن ګران دی صاحب. ما اطیبک من بلد، څه خوشبویه ښار، څه ښکلې ښارې. لولا ان قومک اخرجوني ما سکنتو غیرک، که ستا قوم زه نه ویستلې نو ما به بل دی جون نه وی تېر کړی. ستا قوم مې وباسي. بار بار به په شا مکې ته کتل، بار بار. او چې کله ځي نو د شپې ورغی د بیت الله چابي چې چا سره و عثمان ته وپسې کور ته ورغی. وی عثمانه زه روان یم دا وطن پرېږدم، بیا پته نه لګي چې را به شم که را به نه شم. یو کار وکړه عثمانه، یو منت ته کوم، یو درخواست ته کوم. دا بیت الله راته کولاو که. داسې ټیم کې خیر دی کولاو که چې څوک نه چې د بیت الله ته دننه ورننوځم، یو 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم. څه پته لګي چې بیا مې دا بیت الله نصیب کېږي. ډېر په عاجزۍ حضور پاک عثمان ته درخواست. عثمان کور ته لاړه ورغی. حضور پاک خوشحاله و چې ځکه خیري چابي راوړي او بیت الله کولاوی. چابي راوویسته او رسول الله مبارک ته دقسې ونیوله. وی دا چابي دی، او چې زه غواړم اوس به یې درته کولاو کوم وردن نه بشي، او چې څونه ساعت دې خوښي پکې به یې، لیکن نه در کوم او نه درته کولاوم. دا چابي. یو سړی اسې وایي چې نه در کوم. یو سړی بانه وکړي چې یار وره زه به یې درته اوس کولاو کوم، خو ابوجهل مې ونه ویني. یو سړی بانه وکړي چې یاره زه یارېږم د کافرانو نه خفه کېږم، ما سترګې خو څه ناڅه حیا لري که نه. یو سړی زه ووایي چې نه کولاوم، نه چابي راوړه رسول الله مبارک ته داسې لهره وکړه وته یې وړه کوله. وی دا چابي خو نه کولاوم. چې د پیغمبر مبارک په زړه به دې وخت کې څه تېر شوي. حضور پاک به ته څه وایي. دقې وخت کې اوس وحی رانه ته القا وشوه. وی عثمانه یو وخت به راشي او زه به تا ته داسې اشاره وکړم چې دا چابي راوړه راځغلی دی. یو ټیم به راشي زازاوی په خپل وطن کې د ځای نشته، منتونه کې د چابې او دونه غټې غټې دعوې کې. حضور پاک ته روان شو. الله پاک آیت نازل که والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. فکر مکوه واپس په دې بیت الله ته راولم. فکر کې ولګي. دا مو وایي چې وطن بیا به نه راځم، خامخا به دې راولم. هېڅ فکر چې ولګي. او 8 کاله پس رسول الله مبارک راغی مکه فتح شوه. او چې مکه فتح شوه اقه چلې وکړه. وی ورشه عثمان راولې. چې عثمان راغی اشاره ورته وکړې دې خوا راشه. وی راکړه چابي. وی ها واله وایه که نه عثمانه د مکې چې هجرت مې کو دنه مې غوښتې وه که نه، منت مې درته کړی و که نه، او ما درته ونه ویمه یو وخت کې به درته اشارت کوم په منډه به یې راځغلی. تا وی ته دومره غټې دعوې کې وشو هغسې که نه، هغه سر ښکته کړ لکه چابي. لاړ حضور پاک بیت الله ته وردننه شو. صحابو ته بوتان ته ټول روباسئ پکې مات کې، بوتان پکې وغې ته رامات کړل. صفې وویندله حضور پاک وردننه شو، پکې مونځ وکړو. بار ووت. څومره ظلم دی ظالمانو دی کافرانو کړی، څومره. او دغه عثمان چابي نه ورکول او پیغمبر یې څونه ورټ او څونه بد یې ورته ووی. لیکن بیا الله قرآن شریف کې حکم را لېږي څه وایي؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. رسول الله مبارک ته وایي چې امانت خپل اهل ته واپس کړه. سړي زړه غواړي چې واپس کړه. رسول الله مبارک الله طویل شو چې یا الله دا حکم بدل کا منسوخ کا. د خو ما لړه خپه کړی زما په زړه خو داغ ودرولې دی، بل چاله به ورکم چابي دله نه. الله وی ان الله یأمرکم. داسې اډه نه وکړه چې پیغمبر پکې اړه څه ونه ویلی شي.
الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا چابي واپس کا ورته حضور پاک عثمان له وخت عثمان راشه ما خور ډېر درد دیدلی خو الله وی واپس کا ها دا چابي والا واپس هغه کافر له چابي ورکړه ا مشرک له واپس چابي ورکړه وی ها الله وی چې امانت خپل اهل ته واپس کا واخلا او دا به تر قیامت پورې ستا په بچو کې وی انعام ولا ورکا چې دا به تا نه رستم څوک نالي او تر قیامت پورې بچونه دا معلومه شو چې طالب خدای ډېر جون درکې بچین وسی قیامت پورې بستانه سب قایمي ولا چابي الله پاک په دغه حکم هغه عثمان سره د ټول قوم د مسلمانانو کړل او تر نن پورې هغه چابي دغه په اولاد کې روانه ده